صحیح کې د چکینی ماته چوکۍ کې د چې سملمه ماته صدر کې نه چکینه ممینه دا که سړی نیول غواړي هلکه دا سړی ونیسئ هلکه باندې ان شاء الله ها ژوند سات زندگی ښه تیریږي الحمدلله نو ما تا ته خو نه دی ویلي کنه ته دلته ودرې که تا سره ته ونیسه بالکل صحیح ده او صحیح ده بالکل خبره داسې ده که نه ما تا ته ویلي چې زه د غواګانو د چرګانو ډاکټر یم صحیح ده ما تا ته ویل په دې 4 بوتله ډیو وڅښه نو دا به صحیح شي داسې د تعارف محتاج نه دی او که زه به دروغ یم نو راځي چې وی ګورو خاندیم ای تا به لیدلی نه که نه هغه لړم دی لړم خو یې لري د مار خو یې خلک ډیر دی اول حق کم یو لري په چی شي اوبه واچوي په کم ځای اوبه په کور اوبه واچوي په روغتون واچوي که په مکتب کور باندې واچي ولې او ته پکې څه ولا په روغتون باندې به واچې ځکه کې مریضان دي عزتمندو ښار کې چې څومره رشکې دي موټرې دي بنګلې دي هغه هر څه د دې رور نه دي ځنګل دی که څه د بانسونو ځنګل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو لیدونکو اوریدونکو هیوادوالو ګرانو مینوالو زه شفیع الله همدرد یو ځل بیا راغلیو کامې ته زرشۍ کلي ته روجان السلام علیکم وعلیکم سلام ستاسو نوم دی داد الله ها صرف داد الله دی که شاته څه ټرالۍ لري نه نور عزتمندو موږ سره دلته ګران ملګری ولاړ دی دا څه د تعارف محتاج نه دی
او که زه به دروغ یم نو راځي چې وی ګورو خاندیم عزتمندو ښار کې چې څومره رشکې دي موټرې دي بنګلې دي هغه هر څه د دې رور نه دي څومره بینکونه دي چې څومره جایدادونه له ځمکې دي هر څه چې دي د دې رور نه دي خو دا بیا هم خوشحاله دی او خاندي که ما رښتیا ویلي که دروغه دغه هو خبره دې رښتیا ده او بده نه ده الله به درکوي دله ښه الله مهربانه دی انشاءالله ښه ژوند سات زندګي ښه تېرېږي الحمدلله نو ما تا ته خو نه دي ویلي که نه ته دلته ودرې که تا سره ګوره کنه زه تا له راځم تا له زه بیل تا سره ودرېږم پرېږده نه ده ښه زه ستاسو نوم دی نیکه نوم مې شریف الله دی او دا داسې روانې کوي نوم د شرافت دغه کوي نښې ښیي چې زه د سره مرکه خلاصه کړم بیا ته راځه پوه شوې ګنې دا میک واله ته دې سره خبرې کوه سمه ده خبر نه سمه نه ده کاږه ده ماړه سر دی چې مه کوه که نه ګورې نمبر په نمبر ښه ما تا ته څه ویلي افغانستان کې ټوله بې نمبري ده استغفر الله اللهم اغفر لي ته ودرېږه دې سره زه خبرې کوم ښه روجانه ما څه ویلې تا ویلې چې د افغانستان کې رکشې دي ځمکې دي د ده ورور نه دي خو بیا هم دا خوشحاله دی نه 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 ما دا نه دی ویل ته چې دی ګوره په یو انسان باندې دروغ مه وایه پوه شوې قدرمندو ما دا خبره نه ده کړې او دا ورور چې دی بس چټي لګیا دی او په ما باندې هسې الزامات لګوي چېرته ځې لاړ به شو خو تا رشتان شروع کړه ما خیرات ته روان یم خیرات ته پوهېږي ښه ته لاړ شه دا به ما سره ځه ولې لاړ شو دا خو زما انډیوال دی که نه ښه رورجانه ستا دغه یو څلور ذهني پوښتنې درنه کوم حل به یې کې مشکل نشته دی خو وخت چې ډېر ونه نیسي پوه شي او ما خیرات ته روان یو پوه شي ودرېږه که نه یار چې زه د سره خبرې کوم پلاره مرکه دې ګډه وډه کړه دا پوهېږه که نه یاره دا نه به نه الټه مضبوط ټنګ غواړي پرېږده نه ټنګ نه سره په ښه یو ذهني پوښتنه ده که حل دې کو که نه 100 افغانۍ دله زه درکوم هغه هم قرض صحیح شو کور مو ور واغستو روغتون مو ور واغستلو او مکتب مو ور واغستو امبولانس راغی دې کې بس خل را جمع شوي دي که نه اول حق څه شی لري په کوم ځای اوبه واچوي اول حق د روغتون دی چې خلک ډېر محتاج دي ته پوه شوې روغتون هم راغستی کور هم راغستی دی او مکتب هم کور راغستی امبولانس راغی بیړه ده خل دی شور دی شور ماشور دی اوبه په کم یې واچوي اول حق د څه شي دی اور چې دی کور اخلي نه واغستو مکتب ور واغستو یا روغتون یا درې واړو که نه امبولانس راغی اوبه په څه شي واچوي اول حق د روغتون دی امبولانس کې خوبه نه که نه افغانان دي سرزوري دي غلط دی که دا پوښتنه دې غلطه کړه ښه دې کې ته بریالی نه شولې 100 افغانۍ تا د لاسه لاړلې ښه ته راشه اوس تا نه یو ذهني پوښتنه کوم بس څه رقم پوښتنه حل کوی شي څه رقم چې ته کوی شي ښه 3 لوبغاړي 12 تماشبین دي دا څه شی دي سم ودرېږه معلومات به هم دا ته سم ودرېږه دا معلومات به هم دا ما ته وایم هغه کوی کاف نه تا پسې راتلمه دا تاسو ګپ شپ ته صدر لرې که که نه مړه بد یې ښکاري یار ته دا ونیسه ته 3 لوبغاړي دي 12 تماشبین دي سیلې کې دا څه شی دی ډېر موږ څه خبر یو ښه ځه ته تللی شې ځه هلکه که نه نو مسلمانه زه راغلی ما ته وایي یا راځي یا نه راځي ته اوس خبر هم نه یو بیا درته ویم که بل درته ویم بل ویم ښه د افغانستان ملي لوبه کومې وده دا دغې ته چې دا اوس د خبرونه وایي د دغې سره چې ده استغفر الله ولې ډوډۍ خوړی شي او دا سوالونه نه شي حل کولی ښه زه اسانه پوښتنه درنه کومه د اسلام څو بناګانې دي 15 څه شی دي اول کلمات به مونځ دریم روژه څلورم زکات پنځم حج اخري پوښتنه تا نه کوم بیا زموږ د خپرونې دغه ختمیږي زموږ د مشر د خوا نه تا ته 15,000 وړاندې شه ته زموږ د مشر د خوا نه که نه دې خوا ته راشه 15,800 الو
دا سوي دا سوي دا خو الله چې ها نو خبره اوره زه خو صحیح ده زه ډاکټر یم د غواګانو یم د چرګانو یم د هر شي منو ما خو تا ته چې یو ډیو پې وڅکه تا پې ډیو نه دی څکلی لنډ قصاب شته خوا کې دی بس هغې سره خبره وکړه ښه او ښه وروره په اخره کې به څه پیغام وړاندې کېدی هیوادوالو ته دې نه موږ ډېر خوښ یو چې تاسو زموږ کلي ته راغلي یاستئ زموږ میلمانه یاستئ او باید ستاسو هماغسې پالنه موږ وکړو سم چې وس یې نه پوره وي سم چې وس کېږي او ته به اخره کې څه پیغام زه بس اخره کې همدا ویو چې بس موږ پرېږدئ معاف هم کوي ډېر ښه او دغه دی وروره زموږ د مشر د خوا نه تاسو دواړه ټاکه نه لکه 5,000 نه بیا زنګ راغی یار الو وروره خبره داسې ده که نه ما تا ته ویلي چې زه د غواګانو د چرګانو ډاکټر یم صحیح ده ما تا ته ویل په دې 4 بوتله ډیو وڅکه نو دا به صحیح شي غلط کار دی کړی 10 بوتله پې ولې تا ته ما 4 ویلي ولې ځان ډیو نه پې څکې خو تا ته مې ویل چې ورشه یو لنډ قصاب سره خبره وکړه بس خراب خروپ یې که خرڅ یې که زنګ بیا ونه وی ښه دلته ډېر مصروفه یم پوه شوې او قدرمندو لیدونکو اورېدونکو دا لږ ماغزه پاتې دا زه په دې خورم ښه چې دې څه کوي السلام علیکم وروره وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ښکلی نوم دی راته واله جهانزیب دا لرې که لاسونه جهانزیب په څه کار باندې بوخت دی کار روزګار شته قلارې ګرځو بس افغانستان کې بل څه یاره خبره داسې ده وروره که نه کار کوه داسې ودرېږه کار چې کې که نه نو بل به هم دلته خوشحاله چې ولا سړی کار کوي نو څه شی کې کار وکړي تا ته پته چې افغانستان کې کار روزګار نشته نه کارونه ښه ډېر دي خو ته چې دی تیار خور یې ښه زما غوندې کار نه کوې ښه وروره دا راته ووایه چې مکتب دې ویلی که نه مکتب مې 11 کاله ویلی دی نور مې پرېښوستی دی ښه 11 کاله زه تا نه یو څو ذهني پوښتنې کوم ګوره چې حل به یې کړي صحیح ده وکړه پوښتنې خو وکړه خدای مهربانه اذان کوي ملا نه دی خپې لري ملا نه دی ځان کوي ملا نه دی خپې کوي ملا چرک زنده باد ښه بله یو ذهني پوښتنه درنه کوم ښه هغه څه شی دی چې د 10 چته بلډینګ نه وغورځي خو ماتېږي نه کاغذ واچوه تا چېرته زده کړي دي 11 کاله مې تعلیم کړی دی تا خو وایې چې ما مکتب نه دی ویلی مکتب خوا کې تېر شوی ښځه بل سوال د مار څو غوږونه دي د مار یو مار غوږونه نه لري که نه نه لري دی او غټې غټې خپې لري نو خپې د کومه شي مار خپې لري که نه بازار کې پلاستیکي ماران چې خرڅېږي پوه شوې د هغې خپې تا به لیدلې نه که نه هغه لړم دی لړم خپې لري د مار خپې خو ښه کوم خوا روان وې ته تلې واده ته ها هغه څه شی دی چې یو بله پوښتنه درنه کوم بیا چې دی خپرونه یو سر ته یې اور دی او بل ته بېوقوف یو سر ته یې اور بل ته بېوقوف که ال لیکو که نه 100 افغانۍ به ته ماله راکړې یاره په ده کې به ته یو سر ته یې اور دی بل ته بېوقوف ده کې به ته پاتې راشي نه دا به هلکې که نه ګنې غرمې ډوډۍ په تا آرام ده نو ما درته ویلې چې زه په دې سوال پوه نه شم نو بل جواب خیر دی وکړه نه دا خو دومره آسان دی ولې تا سګرټ کله نه دی څکلی نه که نه چرګټ مې څکلی ده مې درته ویلی ښه قدرمندو لیدونکو رالو دی خوا د دوه ځوانانو سره مرکه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ګرانه ستا ښایسته نوم څه شی دی مزمل مزمل خان او تخلص دې شته که نه ځان له دانش ته تخلص مې دانش نشته ښه څنګه ژوند سات زندګي ښه تېرېږي خیر و خیرت انشاءالله ولې داسې خفه داسې ولاړې نه خفه خو نه یې ها او که نه خفه کېږه مه ښه ژوند که خوږ یو که تریخ دی تېرو به یې پوه شوې
او یخني ده که جمع یخني خو ان شاء الله نور ختميږي بس او جمع شته نه جمع ختميږي. ها روزانه ستاسو نوم دی زما نوم الفتح احمد دی. الفتح احمد تخلص لري کنه احمد دی کنه الفتح احمد. دا څه کېږي خپلو کې تاسو؟ دا مې انډیوال دی. ها هو او څه مکتب لیک لوس؟ هو 11 صنف کې مراد علي لیسه کې. ها هو یاره ها مانم نه ها او دغه دی زه تاسو نه څو ذهني پوښتنې کول غواړم پوه شوې مهرباني. تا نو کماول کدینه اول دی نه وکا دا بیخي خان دی نه چې ولاړ ته وې که بس تاوان یې کړی دی نه په خاندو غته نوم دې مال ير شو مزمل خان ها دو تا یو څو پوښتنې کوم ها که جواب دې کو نو بیا به ته موږ سره ګټیالی شي صحیح ده هغه کوم کتاب دی چې غلطي پکې نشته قرآن کریم. زنده باد. اوس تا نه یو پوښتنه کوم خروره یو ملي ډیر دی که یو سیسی؟ یو سیسی ډیر دی. یو ملي ډیر دی که یو سیسی؟ یو سیسی ډیر دی. غلط شو ها روزانه تاسو نه زه یو بل پوښتنه کوم یو کور دی یو مکتب دی صحیح یو روغتون دی دې درې واړو اور واغستو امبولانس راغی شور شولو اوبه په کمې واول واچي ته به وکړه پوښتنه کور هم اور واغستو روغتون هم اور واغستو مکتب هم اور واغستو امبولانس راغی خلک ډیر دی اول حق کم یو لري په چی شي اوبه واچي په کم دی په کور اوبه واچي په روغتون واچي که په مکتب کور باندې واچي ولی او ته پکې څه ولا په روغتون باندې به واچي ځکه کې مریضانی تام غلط کو امبولانس کې خو بنی کنه خارو جانا غپ شپ هم در سره ولګولو ته بیخي د خپه ولاړ مړه ولاړ بل خان تیار هم دا میک ته والا ته خبر یو کا نه زه به خاندو ټول خو او خانده شابه خزه بل خبر که زه دی او خاندولم سلو پیدا کوم زما خانه زه دس یو خبره کو چې زه خاندم سلو غانی در کوم سه والا شو یو ما او خاندو زه دا و دوه خاندې او می تخنوا وی تخنا زه تخنو زه نه سلو غانی در کوم ته ما دس یو خبره کو چې مال خندا راشي تعالی بخندا نه درځي موږ ته اوس کوم راضی ذاته خندا نه درځي ښه ناتوې زمزمه کې ټپاوې سوې او اوریدونکي ته لیدل غواړي خو د کوک مودرې کنه سیده ودرېږه دا شي کې ماده چې شی یو کنه زه دا ته ویم ولې زه ستا نوکر یم نوکر خو یې اوس دا لري که چې دا بانر د ښکاره شي ته راکړه دا ماته یاره خو نو ښه زه چې شی یو بسم الله که شروع که چې ټپې وې ترنم کې ټپه به ویو او زبرده پې یار تا کورسۍ کې د چکینی یار تا کورسۍ کې د چکینی ما ته چوکۍ کې دا چې سم لما ما ته صدر کې نه چکینه ممینا دا به ته ترنم کې ویلو کنه بل څه وې کنه ته وای ته څه وې زه به درته ټپه ویم ترنم کې به وې دی خو چې دی بس واسې بوسو کې اوبه تیرې کړې وی لما د نقد نه داسې نه منم داسې ورده پې خلک پوله وکړه خو نه راځي که نه ښه ده ټپه به درته ویم وی لما د نقد پیسې واخلي په شنوګۍ باندې نه کوي لونه بله وې بله دا به ته وایي وروسته به ځان سوچ وکړو که کمیابم ذهن ته راغله ذهن ته اوس نه راځي ښه دا هېوادوال تا ګوري که نه که ته ماله څه نقد راکې نو بس هغوی به ډېر خوشحاله شي نقد چې ته موږ ته راکړې موږ به خوشحاله او ته ولا چې موږ ته راکړی موږ به خوشحاله شي اخره کې څه پیغام وړاندې کې ووایه دا پیغام خو همدا دی چې بس ټول تعلیم وکړي ځوانان او ټولنې ته یو خدمت وکړي دا پیغام او ستاسو پیغام دی زه به همدا پیغام ورکړم ځوانان باید پردي ملکونو ته مهاجر نشي خپل ملک کې تعلیم وکړي نشو نه ځان وساتي ورزش وکړي ویلکم بیک ملګرو یو ځل بیا راله ما دې نور ورونو سره چې لږ مازغه مې بعد هغه به دې وکړو که نه
روزانه کوي جوړي فراري د خیرت دی الله دې نه کې چې مارغه به خورو دا پښتانه دي او دې د سه مراکه کوي ما سره د خیره ان شاء الله کنه دا بالکل روزانه خسته نوم دې سره عبدالخالق تخلص لري کنه بس نازمین یاسبین څه کاروبار کې بس ډریوري کوم ها د څه شي د کرولا او دغه دې اوس ګاډي چلے کنه او ګاډه شلو او جون څنګه تیری بس شکر دی د الله نه راضي غپ لګین نه خسته دي زم نه مړه د ټوکې کې وره نه ټوکې نه کوم ستاسو نوم دی روزانه زما نوم فرید الله همراز دی امراض د دې راز څه مطلب همراز یعنی راز یو چا سره راز ورکول یا راز چا نه د چا راز ته ساتلی شي ولې نشم ساتلی څه کاروبار کې کاروبار به زم ډریوري کوم دی خو ما ته هلته پټ ویلي وي دی هسپتال کې مړي لمبول نه خبره نشته تا ویلو کنه بس چې ضرورت راشي لمبې به کنه دا اوس وګوره و مړي چې دی فرض دی و لمبې به کنه ښه ستاسو نوم دی روزانه زما نوم محمد آصف تخلص دې شته کنه او خاکسار څه کار کې زه خپل رشکه چلو هندي رشکه چلے جون سات زندگی ختی الحمدلله ټوکی خو باندې کې نه ټوکی نه ها تاسو نه زه یو نفر نه ذهني پوښتنه کوم چمتو استئ چمتو ها هغه څه شی دی چې په لاس تړل کیږي او په سر خلاصيږي په لاس تړل کیږي او په سر خلاصيږي دې کې به دې پاتې راشو پاتې نه دا بال کوي هغه څه شی دی چې په لاس تړل کیږي په سر خلاصيږي په لاس تړل کیږي او په سر خلاصيږي تمراله کوي نه یار پاتې ها په لاس تړل کیږي په سر خلاصيږي یاره وروره داسې پوښتنه دې وکړه نه دا زه ته ویم 100 روپۍ بیا راکوئ دی او لس ګون به درته دا ونیسه دا ته ونیسه بالکل صحیح ده او صحیح ده بالکل مانی او مننه زه بیا بشي نه خپې لري نه لاسونه په هوا وخي ټوپونه نه خپې لري نه خپې لري نه لاسونه په هوا وخي ټوپونه هوا ښه ټوپونه نشي نه دا به درته زه ویم دا بال دی مړه تا ته ما خو نو وې ما خو مې هغې ته نیولی ما ته دې مې ونیو که نه ده ته مې نیولی او نو ګوره یو کس نه چې پوښتنه کوم بل باید رانه شي مخکې دې پوښتنه وکړم چې په لمبر راغلې موږ ویل زه خو اوس په لمبر راغلم نه ته هلته ودرېږې لمبر ده ګوره ما مې هغې ته ته هلته ودرېږې ته راځه دې خو ودرېږه بل سوال به درته ویم ښه اذان کوي مولا نه دی دوه خپې لري مولا نه دی چرګ دی نو دا خو ما تا ته نه ویلي که نه مسلمانانو تاسو والله چې د یو بل حق ولا خورئ دا والله بس غلط کار کوي که کمپیوټر مې پال شو که نه نو اوس پال شو او که نه زه یو ډیلاک ویم مړه ته ما ډیلاک داسې یو ډیلاک وایې که نه چې دا مرغۍ منډه کې چې داسې کوي جبړو دلته راغلی ځه نه مړه ځه بس ډیلاک به ته پاتې راشو نه دا به اوس وی که نه یار ترنم ټپه نعت شریف دا به درته ووایي ترنم نه ترنم زه نشم کوی همدا راګیر که همدا ترنم ډیلاک هر څه ورځي نه دا ګوته پتا کې ښودل شوې ده ځه وایي ستا غمونه راله ښایي چې مې زړه خوري رقیبان مې د زړګي غوښه پسه خوري لږ دیدن مې زړه له ورکه چې خوشحال شي دا بدبخته مې بیا ټوله شپه مازغه خوري حسره حاصل لیونی د ځان له زړه خوري په مخلو قسمونه ډېر پاخه خوري دی خو زه وژړم دا مرغۍ به څونه خپی ډیلاک وایه نو ډیلاک به دې پاتې راشو ته څه وې بس دې سړي ته ورکړه دا سړی به ته نه ته به هم څه وې دې خپله غاړه خلاصه کړه موږ میلمانه راغلو یاره څه خو به وې که نه یاره که نه دې سړي ته ورکړه دا به غاړه خلاص کړي وایي پر ما ته به یې چې چې زه به ته به یې ښه زه ته دې خوا راشه زه به درته څه ویم نو ځه لاسونه پرېږده یو شوي وه ډیلاک وې نظم وې ډیلاک نه راځي ښه ځه یو څو بیا ته مې ذهن ته راغلي خو ذهن نه مې ووته وایي چې
طریقه موبایل راوالم